خزی مینا خاون سره سیوی کو د خاون د چا مینا سیوی د علماونا علاوه مال عوامو کی جواب راکې د چا مینا سیوی د خزی کا د خاون د خزی مینا سیوی ولی تاسو سره څه دلیل خاون وای زماغه سیوا خزه وای زماغه سیوا رسوان دې د خزی مینا سیوی کو د خاون ما ته ګورای ښا د مسلې در تخیم کنا د خزی مینا د خاون د مینې نه سیوی ښا د خزی مینا د خاون د مینې نه سیوی څنګه سیوی ما ته ګورای ښا دا علما په پوریږي سیز د خپل اصل سره مینه کوي سیز د خپل ګوره چې څوک د سشي نه پیدا نو دا غي سره سکی مینه کوي کنه ستا مور د کنا د دې کلی کې بستا د مور نه خولي خزي نه نسبداري خزي بتی نه نو خوستا خپل مور خو خلا کنه د سړی چې مور مړش د مور خور بینا خود د هغه مینه بیا پاغي ماتيږي نه دا د اصل دی د دین پیدا نو فطرتي تور داغي سره مینه نو آدم علیه السلام رب العالمین د چانه پیدا د خور او بیبي حوا د چانه پیدا کړه د آدم علیه السلام آدم علیه السلام خپنو الله ورته ولي خپای وی د ژوند ملګری مینشتخه د چا چې واده دی او خوشاله دا خوشالي نیمګړي د دې باسي ځان خوشاله ښا دا خوشاله نه دی آدم علیه السلام خپو چې زمون بابا دی ښا وی خپای مد ژوند ملګری مینشتخه دا قمقل خلقی بنگله کې بناسي اوس پی بسات وی خپل ژوند می تیریږي او واده وای نه وان ته په خطا لګي چې دا د ژوند ملګری دی کور دی نه ټایل دی نه په کچا کوټه کې کینه خطبه خوشاله دا د ژوند ملګری دی ها دم هم سفر دی هم سفر نو آدم علی السلام خفو دی ملګری می نشته نو پرکاری پیراله چې بیدار شو نو الله ورله د غسی پختای نبی بی هوا پیدا کړ آدم علیہ السلام ولیدل ودا دی بی دا بس جن تیروي آدم علیہ السلام خوشاله نو آدم علیہ السلام الله د خور نه پیدا کو او بیبي حوا د چا نه پیدا کړ د آدم علیہ السلام نو د نارینا اصل خور شولا او د خزي اصل نارینا شو نو نارینا په پټو مې او خزه په خاون وې نه ها او کنه خزي ته پټي معلومي چې زمونږ څومره جیدات دې سره ورته پتم نه ښا او خاون ته په پټي معلومي ښا دې بزیات مینه د پټو سره او د خزی په پټو پرواز دی اب د خاون ندا سگیر چا پیرو مال خاون دا خاون می هر سحر سده زکدا د دې اصل لغا نو د خزی مینه د خاون نډيري چې واده سړی کوي نو قرباني خزه ورکی خاون قرباني سو ورکی خزنده خرص د خزی سیوا شو قرباني خزه ورکی زکا پلار پریدي رور پریدي مور پریدي قبیله پریدي کله پریدي خاندان پریدي هر څو پریدي ستا کلی تکله وای ستا پلار ته پلار وای ستا مور ته مور وای ستا نسب ته سوای نسب وای نو دا د ژوند ملګری نو دې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ژوند تیرې ښا بیبیانو سره بزیاته نکوي د نبی علیہ السلام په سنت بچلیږي ښا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دے رب العالمین وای دا خزی زمان دا عقد دلال لستا ستابی شوی خزی زمان دا عقد دلال لستا ستابی شوی چا عقد سی شه دے نکاح یو نکاح چونکی نو خز سنگ تابی شک نشی وی زمان دا عقد دلال دے دا خزی ستا ستابی شوی دا زمان یو حکم دے چاگی تا نکاح چتا نکاح اتڑلا جامی با انزی پیزار با پالش کیو دا بچو خدمت پکی نو دا زمان دا عقد دا وجنا ستاسو تابیداری شوی دی او چاچی دا خزو سر زیاده وکو رب العالمین وائی دا خاون با دا
खज़ी हिसाब ज पखपला दा हिसाब बल्ला पखपला द खज़ी हिसाब बद खावन अल्लाह पखपला नच अल्लाह ला हिसाब वर्कनी करीब उस्ताद खा नबी अलैहि सलाम हर सुन्नत प इज्जत कवे खा द हर सुन्नत हर पहलू ब इज्जत कवे खा उलमा न तपूस कवे छि नबी अलैहि सलाम बसम खुराक को पलार बसंगतो संग तरीक़े व द खुराक मस्जिद त बसंगतो वापस पसंग रावतो न उलमा न बदा इज्जत को खा नबी अलैहि सलाम प सुन्नत ब मंगुल लगो अखियार तब साबितो कि दा जमुन पढ़ के तन न प्रो दे दा जमुन लके तन न रे दा जमुन ईमान दे दा जमुन अकीदा दा अकीदा दा जमुन लके तन दे इमामुल अंबिया नबी न बकवे दा द कुरान करीम लुम्बे उस्ताद सहाबा किराम द कुरान करीम अवलनी शागिर्दान नन तसल अल्लाह बची दरकल द कुरान हाफिजान अल्लाह दरकल प्लारा नन दे द खुशाले औरस नन खुशाल तासु ब दुनिया के आवाजों न औरीदली द चा बचे एमपीए शी एमएनए शी चेयरमैन शी उस्ताद शी द प्लार नु में वागस से शिरा प्लारी सुमरा खुशाली की कना खुशाली वही बचे में है द कली चेयरमैन हाँ बचे में एमपीए बचे में डॉक्टर शो खलक राजी प्लार तो वही मुबारक मुबारकी प्लार लोर की कना जोम प्लारा दंद लज़्ज़ती सी मुबारकी दर कोमा दंद दिसी मुबारक काबिल शे चिवाजी ददी कली खलक बनई ददी अलाक़े बनई अहादीस मुबारक के राजी चे हाफिज कुरान जन्नत तलाड़ द कुरान हाफिज यो यो आयात पवायो बरबखी चे कल आखिरी मर्तबी तो उखी जे हाफिज कुरान طول بحافظان ناس طول بحاملين القرآن ناس جنت اعلی درجہ دق ٹیم کی بحافظ قرآن وی این والدیا زما غمور و پلار سشو پلارا زدی دیسی ورزی لتیاروم خان پلارا دا علماء دی دو دیسی ورزی تیاری در لکی چی جنت کے بنے بچے وی این والدیا دا قرآن حافظ بوی زما غمور و پلار کم زیدی فرشتہ براشی آواز دو پلان کے کم زیدے دے بوی زیم پا میدان محشر کی بولاری زیم ما توائے آو سوائے اے پلان کیا نند بچے اللہ دا جنت سردار کو اغتا غواری چیز ما پلار دے راش پلار دیسی خوشحالی دربان در آروانا ما دا یو پلار متعلق لیدلیو چی بینز بچی حافظان پلار حافظ نا عالم نا سادہ بادت تبلیغی و بینز بچی دا قرآن حافظان بینز بچی دا قرآن اے دا یو بچی نم بولوالی چی دا پلان کی پلار کم زیرے دے بوی زیم بیا بوی چی دا پلان کی پلار دے بوی زیم بیا بوی دا پلان کی پلار دے بزیم